لیونی مزایات طرف ته بلاړ شو. ماحول ډېر سنجیده ده. نوکر خیر دی که افسر کره اوسیږي، افسر نه دی چې نوکر کره اوسیږي. او ښځه ډېره که خوږه شي دومره هم نه چې سړی دې پسې سخر کره اوسیږي. جناب اسرار صاحب ته خواست کوم چې راشي تاسو ته د محفل رنګ لیونې بدال کې. اسرار صاحب او رکیب چې ډاس په وکې مړ مړ خوندي، رکیب چې ډاس په وکې مړ مړ خوندي، موته د پړي نه منګور جوړوي. اشنا مې کله کله جوس چې گئی، اشنا مې کله کله جوس چې گئی، لالا مې کله کله جوس چې گئی. او زون سره ویای چې بچی سمبول کا، زون سره ویای چې بچی سمبول کا، ابا مې کله کله جوس چې گئی. زون سره ویای چې بچی سمبول کا، ابا مې کله کله جوس چې گئی. خپا یا دې ته چې ایرپورټ نشته ده، خپا یا دې ته چې ایرپورټ نشته ده، هر یو په خپله خپله جوس چې گئی. او نورو ملګرو ته نمبر ورکوي. ګوهر صاحب نورو ملګرو ته نمبر ورکوي. اسرار ښه غله غله جوس چې گئی. توجه یو جهان مننه. تو دوی کې تیری غزل نه پیلا چې ما او د یار میان نه د خدای د یو فساد وبسي. تاج صاحب ما او د یار میان نه د خدای د یو فساد وبسي، دعا بلوي د دې رکیب د خدای بنیاد وبسي. په خپلو وینو به یې خفا نه کم که ویې غوښتې، په خپلو وینو به یې خفا نه کم که ویې غوښتې، الله دې نه کړي چې مو زړه نه دا مراد وبسي. یوه کتاب بله ده چې جانان په نه خبرې شور جوړوي. درشوال صاحب جانان په نه خبرې شور جوړوي، په هر میدان راته پیغور جوړوي. او رکیب چې ډاس په وکې مړ مړ خوندي، رکیب چې ډاس په وکې مړ مړ خوندي، موته د پړي نه منګور جوړوي. او دا یو غزل ده چې د زړونو ښکار کوي د پورې سړی، د زړونو ښکار کوي د پورې سړی، پټ پټ گزار کوي د پورې سړی. د زړونو ښکار کوي د پورې سړی، پټ پټ گزار کوي د پورې سړی. چې سترې ورکتی که دوکره کوي، چې سترې ورکتی که دوکره کوي، د ګوتو شمار کوي د پورې سړی. او کله مې خوښ کله غمونه راکي، کله مې خوښ کله غمونه راکي، بس داسې کار کوي د پورې سړی. او رکیب په مخ کې په ګلو ویشتم، رکیب په مخ کې په ګلو ویشتم، دا خو اظهار کوي د پورې سړی. رکیب په مخ کې په ګلو ویشتم، دا خو اظهار کوي د پورې سړی. اسرار د زړه نه ځکه نه ووځي. ګوهر صاحب اسرار د زړه نه ځکه نه ووځي، زړونو کې لار کوي د پورې سړی.